محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ندین مخ کې دا خبره تیر شو چې الله فرمای چې کوم خلق اغي د الله په دین باندې پیسې اخلي، د الله د دین احکامات پټي او دغه پیسې دغه دنیاوی نعمتونه حاصلې، نو الله فرمایي دي خپلو ګېډو کې د جهنم اور ډکوي. او دا دومره جاهلان او دومره کم نصیب دي چې گمراهی واغشتا او هدایت پرې خود، عذاب قبول کو او بخنه پرې خود. الله فرمایي چې دا دی په دې اور باندې غني صبر وکړو چې بس یې زمونږ د پاره دا اور کافی دي. الله وی چې کوم خبرو کې دي اختلافات کوي، اصل کې دي ځان ته پوهه وي، خودی د پوی نه ډیر لري دی، د حقیقت نه ډیر زیات لري دی. نن درس کې دا خبره فرمای او دا رکوم شروع شو. په دې ټول رکوع کې تدبیر منزل هغه منتخی. تدبیر منزل دی ته وی چې رتبه دنیاوی زندگی څنګه تیرے، کور کې به څنګه جون تیرے، تعالی څه کول پکار دي. او بل مونږ ته په دې کې فوجداری نظام او دیوانی نظام هغه راته ښیي، د هغې اشارات، د هغې اصول. نو نظام حکومت په دې دوه خبرو باندې روان دی، یو فوجداری یو دیوانی. فوجداری چې څومره مثال په تور جنگ جګړې وشي او مرګونه وشي، جوبله وشي او نور داسې نقصانات هر څومره وشي، د دې فیصلې دا به څنګه کوي. دغه قوت او د هغې دپاره درته اصول، بنیادي اصول بیاني. یو خو هغه ټول فوجداری نکات دیوانی هغه نه، صرف هغه بنیادی قاعده او کلیه او اصول لرته بیانې چې زندګۍ کې کمی خبرې تعالی خپلول پکار دي چې په دې نظامونو کې ته کامیاب شي. او دویم دیوانی لکه د ځمکو وغیره. نو په دې کې دغه خبره په 178 او 179 آیاتونو کې د فوجداری نظام هغه بنیادی اصول درته ښیي. او د هغې ابتدا چې کوم دی ستا د کور نه کوي. مثلا په کور کې چې کوم دی جنگ جګړه پیدا شوه، لړائی پیدا شوه، جنگ پیدا شو، ته به په دې کور کې فیصله څنګه کوې؟ د کور کې به دا مسله څنګه حل کوې؟ نو د یو قابل نارینه لوی قابلیت او لوی عقلمندي دا ده چې د کور مسله هغه په ښکلې طریقې سره حل کړي. دا نه چې دی پکې ور میدان ته شي نو دی نورم جګړه سیوا کي، نور وال ټکول او کنځل او وینا او دغه نور بدرد نه. دله پکار دا دي چې په یو ډېر ښکلې انداز سره د کور هغه مسله حل کړي. نو کم سړی چې د کور مسله په ښکلې حکمت سره حل کوي او حل کولی شي، گویا کې د کې دا
قابلیت الله اخی دی کده ته په نظام حکومت کې حصہ ملو شو نو دی به هغه وکړي شي هغه به هم دی وچلولی شي نو دی کې دا خبره چې یاره د کور مشر هغه به فیصله څنګه کوي او په کور کې به خلکو کې د سیاست ماده څنګه پیدا کوي دا سیاست دا زمونږ د زندګۍ یو کلکه حصه ده اوس جدا خبره ده چې مونږه د سیاست معنام غلطه کوي د سیاست معنا دروغ ده خلک وایي دوکه ده دا خو خلک چوس یو سړی دوکې کوي او دروغ کوي نو هغه باندې چې کوم دی نو شریعت بدنام شو دا خبره غلطه په هغه زمونږ مولانا صاحب یو پیر په دې سیاست باندې خبره کوله چې سیاست څه ته وایي ناغي وی حسن تدبیر او حسن تدبر ته سیاست ویل کیږي حسن تدبیر چې ته پلانینګ خپل طریقې سره وکې او حسن تدبر چې دغه پلانینګ د پاره بیا ډیر مزیدار سوچ برابر کې حکمت برابر کې نوې حسن تدبیر او حسن تدبر ته کوم دی سیاست ویل کیږي او قران کتا سو خیالو کې دوه قسمه سیاست باندې بحث کوي او دواړه باندې تا پوي څنګه چې قرآن عظیم الشان د کفر بحثم کوي د یهودیت د عیسائیت د شرک د منافقت داغه بحثم کوي بل طرف ته چې کم دی د مسلمانانو مخلصینو داغه بحثم کوي د دوزخ بحثم کوي د جنت بحثم کوي نو دغه چې کم دی د سیاستم گویا کې دوه قسمه سیاست ده یعنی د کور مسلې په خپل طریقې سره حل کول د علاقې مسلې په خپل طریقې سره حل کول د صوبې او د ملک مسلې په خپل طریقې سره حل کول دا گویا کې بهترین سیاست ده نو دی سیاست ته رحمانی سیاست وي قرآن دې ته د رحمانی سیاست نوم ورکړ او دویم فرعونی سیاست ده فرعونی سیاست دی ته وي چې صرف چې دینو هغه د ظلم یو نظام قائمول چې په هغه نظام کې دې صرف خپل فایده مد نظر ساتي د بل چا فایده ورته ني که قوم تبا کیږي که ملک تبا کیږي که قوم ته تکلیف رسیدي اس پروا نشته او چې زما ته مفاد چې کم دی هغه حاصل شي نو یو دغه لکه تاسو خیالو کې هر کله چې د فرعون خبره شروع شي نو زه تاسو ته خبره کوم موقع کې کنه چې دې ټیم کې فرعون اوس دایو یو سیاسی پینتره استعمال کا د موسی علیہ السلام خلاف چې وګوره خلق ملک در ناخلی یا خلق را بیدار شیخ اخو حکومت غواړي نو دا غ فرعونی سیاست چې په ناشنا طریقې سره د حق مخالفت کول او بیا دا غینه علاوه چې کم دینو په دیوانی نظام هم درته خبره کوي چې څنګه د مالدار انسان چې هغه د پیسو مالک دی هغه د جیداد مالک دی وغیرہ نو اغلا دین اسلام یو انصاف ورکړ دی او دغه انصاف خیال ساتلی په ټولو مسلمانانو باندې عدالت باندې قاضیانو ججانو باندې لازم کړی دی چې د سره بس جاته نه کوي نو دغه څه کم دی د مال په هر معاملې کې مال او دولت تجارت وغیرہ په هر معاملې کې عدل او انصاف ساتل گویا کې دا د انسانیت د لوازماتو نه دي چې یوازې دا نه چې یو انسان د جیداد او د پیسو دغه حقدار دی نو د سره به نه هر هغه معاملات چې د بل انسان سره ستا راځي نو دین اسلام ته داخلي چې دا د انسانیت حق ته پتا باندې چې دغه انسان سره معامله صفا وساته چې د دوکه نشي د ته نقصان ونشي د تاوان بے ضایع ونشي دا گویا کې د ټول رکوع هغه خلاصه ده اهلی کتابو نه مراد يهود او عیسایان او يهوديان دي چې هر کله قبله بدله شو نو دی یو ډېر لویه پراپګاندا وکړه نو الله پاک پاغي باندې واضح کوي چې قبله ته مخ کول بنیادی مسله ده نه ده چې یاره مخ قبله ته بیت الله ته یا مخ بیت المقدس ته دا بنیادی مسله نه ده دا یو فروعي مسله ده بلکې اصل نیکی تاسو پیژنې امام بیضاوی رحمت الله علیه فرمای
چې د دینی مسائلو زیات تر تعلق چې دی هغه د عقیدې د اصلاح سره دی. لومبې تاسو خپل عقیده صحیح کې دغه جنگ برستو کوي چې یاره بیت الله ته مخ کول یا بیت المقدس تاسو بنیادی عقیده خرابه ده هغې باندې تاسو روان یې. د اخلاقو اصلاح کول، تهذیب نفس، دا ټول مسائل چې کوم دی په دې آیاتونو کې موجود دي. گویا کې دا آیات کریمه چې دی دا د دینی مسائلو خلاصه د امام بیضاوی فرمایي. بل دې دی کې سر کې د دې رکوع سر کې یو ټکی راغی لیس البر، الله فرمایي دا نیکی نه ده. اصل نیکی دا نه ده چې ته یا بیت الله ته مخکې یا بیت المقدس ته مخکې. نو د دې مطلب ګوروي هرگز دا نه دی چې ګنې د دې اړه څه حیثیت نشته که څوک قبلې ته مخ کوي او که بیت الله ته مخ کوي او که بیت المقدس ته مخ کوي. ګنې دې ګنې څه مطلب نشته وي. دا د دې دا مطلب نه دی، بلکې مطلب دا دی چې نیکی او نیک عمل صرف په دې کې راتړلی نه دی چې ته د بیت الله ته مخ کوي، بلکې د دین علاوه چې کم دی د دې مقصد دا دی چې د دې خبرې هغه رنګ په ځان چړاو کې چې خپله ټوله زندگی چې کم دی د دې د مالک د قانون برابر کې هله به چې کم دی کېږي. مخ خو چې کم دی د جومات کې چې کم دی لږ خلک دي، لیکن په معامله چې راشي زمون باباجي صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وي د جومات مسلمانان ډېر زیات دي، خو د معاملې مسلمانان بیا په وړو کې د مالګې برابر دي. جوماتونه ډک دي زمونږ نه، خو چې معامله ورسره راشي تو هو لکه د استاد خو ما ته ډېر زبر ښکارېد، خو معامله مې ورسره راله خو ډېر زیات چې کم دی نو یاره دا خو داسې دی چې بس بالکل. نو دا اصل تعلیم دا دی چې انسانانو خپل معامله چې کم دی نو صحیح کې، معامله چې کم دی نو صحیح کې. دا هغې چې دی نو ډېر په دې باندې یو زور لګولو چې دا خبره په مسلمانانو کې د اختلاف ذریعه جوړوله، لیکن الله پاک د هغه اختلاف دروازه بند کړه چې دغه جنگ مه کوئ. لکه اوس د آخر زمانه مسلمانان په دې مرض اخته دي، دا بریلی دی دا دیوبندی دی، دا بریلی دی دا دیوبندی دی. نو دیوبندی رو لګي بریلی ته کندل وینا کوي او بریلی رو لګي دیوبندی ته کندل وینا کوي. هغه د ته بیلاري وي او دغه ته بیلاري وي. دا ډیره د افسوس خبره ده، ډیره د افسوس. دا خدا لاکو نمونه دی د بریل او د دیوبند څه د کفر عقیدې نه دی، څه معمولی فروعي اختلافات دي، خو هغه فروعي او وړو اختلافات له دومره هوا ورکول چې هغه یو بل لپاره د منافقت او د کفر واس په یو بل باندې کول دغه لوی ظلم دی، دا ډېر لوی زیات دی. مونږ ته شیخ محمد اسرائیل رحمت الله علیه فرمایله امم په دې خبره خفه و ډېره وی زمونږ د اکابرینو طریقه دا وه چې کله دارالعلوم دیوبند قائم او پاکستان تقسیم نو شوی نو په هغه وخت کې به چې د دیوبند د مدرسې سالانه پروګرامو نو په سهارنپور کې د بریل وي کسانو ډېره لویه مدرسه وه، نو هغې له به یې دعوت ورکړه د هغې مشران به راله او چې کله به د هغې پروګرام نو د دیوبند مشرانو ته به دعوت ورکړه دی به هلته لاړ، دونه یو بل سره محبت. یا چې کم دی زمونږ مفتی محمود رحمت الله علیه چې هر کله د قاضیانیت مسله روچته کړه نو خو دغه دیوبندی دغه بریلی دغه اهل حدیث دغه ټول ورسره چې کم دی په یو صف کې ولاړو کنه او د ناموس رسالت دپاره چې کم دی فایټ شروع کړه، جګړه شروع کړه، لړایي شروع کړه او هغه خدای پاک چې کم دی نو کامیاب کړه. دا د غیر دینو خلکو دا یو دغه دی چې په وړو خبرو کې مسلمانان په اختلاف کې ورواچوه چې هغه اصل حقیقت د دینه پاتې شي، اصل دین د دین. لکه تاسو ته ما یو بل مثال هم درکړی و چې پخوا داسې یو کلي کې وي ډېر زیات خلک د انګریزانو په دور کې ډېر متفقو خلک ډېر مزیدار او په خپلو امامانو باندې یو ډېر غټ اعتماد، نو هغې یو گیم جوړ کړ هغه انګریزانو. نو یو امام لراغی چې یاره د اصحاب کهفو دا واقعه او دا خو بالکل ټیک ده، یاره چې زما د زړه کې یو شک دی. هغه امام ته ووي چې د اصحاب کهفو دا سپې تورو که سپینو؟ نو هغه ورته له خولې نه ختلي دي چې یاره بس هغه سپینو. نو دی بیا تللی دی هغه بل مولاله یاره د اصحاب کهفو دا خبره ورسره یاره چې دا سپې تورو که سپینو؟ یاره هغه له خو لاړم هغه وایي چې دا سپې سپینو، نه دا سپین نو دا تورو، ښه دا تورو. یاره ته به یو کار ونه کړې
د خلکو کې دا یو ذهن کې یو خلفشار پیدا شوی دی که د جمعې د مسله کې د اسې ووي چې هلکه هغه سپی چې دی هغه تور هغه بل ته ووي چې هلکه هغه تا ووي په مسله کې چې دا سپی سپینو نو زه خلکو ته به وضاحت وشي نه هغې دا دونه خبره ده او سادهګان غونده کسان وی چې وی صاحبه په هغې سره اختلافات وي دې حد ته اختلافات شروع شو چې اخره کې نیم کلی یو طرف ته شو نیم بل طرف ته شو جګړې شروع شو مرګونه وشو او جوبلې پکې وشوې د انګریز دا ارامېتوب دی نو دی وجه نه مونږ ته دین اسلام د دې وګوره په د منافق سزا په آخرت کې د مشرک نم سیوا ده خو نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې د منافق خلاف توره نه راغشته ولې چې یاره په امت کې فساد پیدا شي اختلاف په امت کې پیدا شي بیا د بهر خلق خودي ته مسلمانان وایي کنه ناغي بوي شله کدا خو مسلمانان په خپل کون خطا نو ګوره نبی علیہ السلام دومره سخت بدان تیر کړه چې دا هغه تکالیف برداشت کړه ټیک دا هغه ورته الله پاک خول د هغه منافقان خدای تبام کړو داغي نقصان نه خدای مسلمانان محفوظ هم کړو لیکن باضابطه جنگ وسره نبی علیہ السلام نه وکړ چې په امت کې اختلاف او فساد پیدا نشي نن ترجمه کې تقریبا دغه خلاصه ذکر کړي ترجمه د خلک ليس البر نددا اصل نیکی نددا نیکی اندا خبره تولو چې تاسو مخو ګرځوي چې تاسو وګرځوي وجوهکم مخون خپل قبل المشرق والمغرب په طرف د مشرق او د مغرب چې مشرق او مغرب طرف ته تاسو چې کم دی دا خو بس د الله یو حکم دی ولكن البر لیکن اصل نیکی بر چې دی څنګه د يهودو عیسایانو چې کم دی لکه دا دغه کړو کنه چیرې تا اسمانه په سر اوچت کې چې دا ولې داسې کار وشو نه الله پاک چې کم دی ویا چیرې تاسو اصل نیکی چې کم دی بر پیژنې بر نیکه ته وي نو د نیکه دا د چړمبي خپل عقاید صحیح کې خپل معاملات صحیح کې خپل عبادات صحیح کې خپل اخلاق صحیح کې نو مفسر سے فرمایي چې افسوس داري چې مسلمانان د دې خبرو باندې عمل کول ضرورت هم نه محسوسي اډو پروا نشته چیرې دا اصل نیکی دی اډو پیژنې نه ولكن البر لیکن اصل نیکی من هاغه د آمن بالله چې ایمان یې وروړو په الله باندې ایمان چې څنګه د الله ذات باندې ایمان ضروری دی داسې د الله تبارک وتعالى صفات منل هم ضروری دي د الله د صفاتو نه انکار د هم کفر دی نړمبي خبردار چې د الله په ذات باندې کلک ایمان وروړی تاسو خو د الله په ذات باندې نړمبي ایمان هم کلک نشته عقیدم د شرک ته څوک عیسی علیه السلام ته خدای وایي څوک عزیر علیه السلام ته وایي څوک بیبي مریم ته وایي تاسو خو عقیدم چې کم دی صحیح نه ده او جګړې په دغه باندې کوي والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې نو یعنی د مرګ نه پس دوباره ژوند کېدل دی باندې زمونږ ایمان دی حساب کتاب نیکی بدی امتیاز پولیس ورات دوزخ جنت وغیرہ دا ټول چې کم دی ایمان بالآخرہ کې راځي دا د آخرت دی کې چې د یو څیز نه انکار وکړو نو ته د ایمان نه خلاصېږي والملائکه فرشتو باندې ایمان وروړل والکتاب په کتابونو ټولو باندې والنبیین او په انبیاء کرامو باندې نو گویا کې د يهوديانو عیسایانو لسترګې وغړولې چې تاسو خو به د ټولو خبرو کې په عقیده کې فرق دی ایمان هم د الله په ذات باندې داسې دی چې د شرک عقیده هم ده د شرک عقیده هم ده آخرت څوک مانه او څوک نه مانه فرشتو متعلق چې کم دی نو څوک قسمه قسم عقیدې دي تاسو کتاب کو چې کم دی د قران د سره نه مانه دا غین انکار کوي انبیاء کرام چې کم دی د ټول نه جلیل القدر پیغمبر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم هغه نه مانه او تاسو جګړه په دغه کوي چې نه بس دې طرف ته مون صحیح دی او دې طرف ته مون صحیح دی او بنیاد د صحیح کېدو نه پیژنه وآت المال او ورکه مال علی حبه په محبت خپل سره او بل خبره ده حضور علیه الصلاۃ والسلام نه چاته پوسو کو چې سیب کومه یو صدقه ډیره بهتر ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه صدقه ډیره بهتر ده چې ته خپل د صحت په حالت کې ورکه د صحت په حالت کې ورکه صحت په حالت کې دا لکه دی وخت زم جرګه زمانه جیب کې پیسې نو زه په ځان له سوالم جامې به په والم سيزونه به په والم نور به سوکم او دغه ځای کې چې کم دین مسلک لکم زم نه مړه کیږي به دا الله په نوم دی انسان ته ضرورت دی له ورکه نو چې د صحت چې تا ته په خپل د غي ضرورت دی هغه حالت کې ورکه نیوي دا چې ته د خپل د غریبانه یریږي او بیا فرمایل نبی علیہ السلام چې دا څه مکوي چې د یو سړی سا مړی ته ورسي د یو سړی سا مړی ته ورسي
او دی بیا وی چې لکه دا پلانې میخم خیراتی کې او دا پلانې باغم خیراتی کې او دا دونه پیسې. نبی علیہ السلام وی دغه وخت خدا د وارثانو حق ته، د وارثانو مال مزایا کوه، د وارثانو مال مزایا کوه. ژوند چاله چې کم دیتی یو ګټ پینه ورکول اوس روغه میغه خیراتی کې، ولې د وارثانو په مال باندې ور پورې کوي؟ نو په اخیری وخت کې چې کم دی چې انسان پوه شي په ځان چې زه بس تلو والم او د په زندګۍ کې خیر خیراتونه نه کړو، اخیری وخت کې وی چې ورکه، نو دین اسلام نه دی خلاف دی، دین اسلام نه دی خلاف دی. دا خو بیا د وارثانو سره زیاتې دی. په ژوند چې کله ستا ورته ضرورت و، کله ته ښه ټیک ټاک وې، هغه ټایم کې چې دی ورکول نو بیا خوند به یې کړی وه. نو علی حبه مطلب دا چې په محبت سره چې ته ورته ضرورتمند یې، ښه په مینه باندې چې کوم دی یو څیز ورکړه د الله په نوم باندې. ګوره دا اواز کوي که نه دی کوڅه کې وي خیر راوړی. خیر د عربی ټکی دی، یعنی ستا سره یا ستا په کور کې یا ستا په جیب کې چې د ټولو نه بهترین څیز دی نو هغه مال راکړه، هغه د الله په نوم ورکړه. اوس خو چې وي ردي شي جوماتي شي، اوس خو چې کوم دی نو اکثر بعضې وخت کې داسې وي ډېر معمولي څیز زمونږ دې ماشومانو ته خلک چې کوم دی ورکړي. زما پې داسې زړم بعضې وخت کې خفه شي، ډېر بېکاره ډېر معمولي، یا چې ته بس داسې. نو به هر حال الله دې د ټولو خلکو سره خو کې مجموعي طور زمونږ د خلک زمونږ د طلباو د علماو ډېر خیال ساتي، ډېر زیات چې کوم دی الحمدلله ډېر خیال ساتي. خو بعضې وخت کې کېدای شي خطا سره داسې وشي، خدا دې چې هغه بیا هغه ټوله ترکاري ځان سره خرابه کړي. نو به هر حال چې دی نو د الله په نوم باندې ښه شي په محبت سره ورکول چې هغې کې اخلاص پیدا شي. او چاته خیرات به چاته ورکې، هغه پښتو کوي هغه ځای ته ځه چې بیا واپس راځي که نه. نو دا نه که نه خیرات وي اخر زمانې وي خیرات به مې د مخ او د مروت. اوس هغه خیراتونه هم د مخ او د مروت دي که نه. نه ذوي القربا خپلوانو ته لومبی حق چې کوم دی د خپل، زموږ خپل سره اړولګي نه، لومبی حق د خپل که هغه تا سره نم کوي ته ور سره وکړه. رسول الله مبارک فرمایي زه نه وایم سل من قطعک، هغه چا سره خپل ولی وپاله چې تا سره نه پالي، تا سره نه پالي ته ور سره وپاله. دونه دین اسلام د خپل ولی د ساتلو تعلیم ورکړی دی. لومبی حق د خپلوانو دی چې ستا د ورور دی، خور دی، دا ترور دی، دا ماما دی، د تره زوی دی وغیره، داسې ورپسې زه څونه نږدې رشته دار بیا هغې پسې لومبی حق چې کوم دی د هغې دی چې هغې سره امداد وکړه. والیتاما یتیمانانو سره، یتیمانان دویم حق په د بهر په خلکو کې د یتیم حق د ټولو نه مخکې دی چې دی خفه نه شي، د پلار د نشوالي په وجه سره دې څه پسې اریان نه شي، څه پسې خفه نه شي. والمساکین مسکینانو، عام مسکینان غریبانان، وابن السبیل او مسافر که په خپل وطن مالدار دی او ستا په وطن ته راغی دلته ضرورتمند شو، بالکل لی د محتاج دی بالکل حقدار دی چې ته ورسره امداد وکړې. والسائلین او سوالګر چې کوم سوال کوي، وفي الرقاب او په خلاصولو د سټونو کې. په خلاصولو سټونو دوه مطلب دی، یو دا چې مثال په طور په خوا د غلامانو دور چې وست کېږي یو سړی د غلامین خلاص کا، د هغه په ځای پیسې ورکړه د غلامین خلاص کا، یو خبره دا ده. دویم چې کوم دی یو سړی قرضدار دی او تا ته پته ولګېده چې د دې انسان وس بالکل نه کېږي چې دی د خپل قرض ادا کړي، د هغه د قرض نه خلاص کا چې د هغه سټ آزاد شي، د هغه غاړه سپکه شي. دا ټول پکې راځي. واقام الصلات او پابندی کول د مانځه، وآت الزکات او ورکول د زکات. الله تعالی په قرآن پاک کې یو ځای چې د مونځ او د زکات ذکر کړی دی نو تقریبا 32 ځایه د دې ذکر کړی دی، 32 مقاماتو کې ذکر کړی دی. وی دا دونه اهم فرایض دي چې یو طرف ته په دې سره په مونځ سره ستا د الله تعالی سره تعلق قایمیږي او په زکات سره د مخلوق سره تعلق قایمیږي. نو دا ځکه الله فرمایي چې مونځ هم قایم کا او زکات هم قایم کا چې ستا د خپل رب سره هم تعلق مزیدار شي او د مخلوق سره هم د تعلق مزیدار شي، دواړه تعلق برابر شي. والموفون او پورا کون کی بیعهدهم د وعدو خپل، اذا عاهدوا هر کله چې دی وعدیو کی د وعدی پورا کول. والصابرین او صبر کون کی فی البأساء، دا صفات اس ذکر کوي چې دا صفات بزان کې پیدا کړي البته الله والا چې
په بیت المقدس او په بیت الله ته په مخ کولو باندې جګړې مه کوئ. دا شیشه ځان ته مخامخ کړئ چې دا صفات درکې شته او که نشته. فی البأساء په تنګدستی کې والضراء په تکلیف کې. که غریبي در باندې رالم الله سره تعلق پوره ساتل، که تکلیف در باندې راغم الله سره تعلق ساتل. وحین البأس او په وخت د لړای کې، د جنگ په وخت کې به ګورې تخت نه، جنگ مسلط شو، جهاد مسلط شو، اوس به دې وخت کې تخت نه، دشمن ته به ودرېږي. اولئک الذین، دا هغه کسان دي صدقو چې دی خپل خبره رښتیا کړ، دا دی رښتیا وي، دا هغه رښتونی خلق دی. الله فرمایي چې دا صفات درکې پیدا شو چې ابدا الله په ذات دی ایمان مضبوطی، په ورځ د آخرت باندې، په فرشتو باندې، په کتابونو باندې، په انبیاو باندې، د الله په نوم باندې چې کم دی مال په محبت سره ورکول، پلوانو، یتیمانو، مسکینانو، مسافرو وغیرہ، د منځ پابندي، د زکات پابندي، د وعدې پابندي، او په تنگ دسته او په تکلیف کې صبر کول، په وخت د جنگ کې صبر کول، دا هغه صفات دي. اولئک الذین صدقوا، دا هغه کسان دي چې دی رښتیا وي. او اولئک دا کسان چې دي هم المتقون، هم دا تقوادار او پرهیزګار دي. هغه څه خدا هر مسلمان د تقوادارۍ دعوه کوي چې زه ډیر پرهیزګار یم، خو نه چې قرآن ورته پرهیزګار وي او قرآن دې خلکو ته وایي چې دا صفات دي الله مونږ پیدا کیه، الله دې دا صفات مونږ کې پیدا کیه. ځکه زمونږ زندګۍ کې ډیر کمی دی، خو الله رب العزت دا کمی زمونږ نه ختم کیه. ترجمه ته خیال کوز بالله من الشیطان بسم الله. لیس البر، ند دانی کی اندا خبره تولو چې تاسو ګرځوي وجوهکم مخون خپل قبل المشرق، په طرف د مشرق والمغرب او د مغرب، ولکن البر، لیکن اصل نیکی من هر هغه څوک آمن بالله چې ایمان وروړو په الله باندې، والیوم الاخر، پر ورځ آخرت باندې، والملائکه، په فرشتو باندې، والکتاب، او په کتاب باندې، والنبیین، او په انبیاء کرام باندې، وآت المال، ورک مال علی حبه، په محبت خپل سره، ذوی القربى خپلوانو ته، والیتاما یتیمانانو ته، والمساکین مسکینانو ته، وابن السبیل مسافرو ته، والسائلین او سوالګرو ته، وفي الرقاب، او په خلاصولو د سټونو کې، واقام الصلاة، او پابندي کوي د مانځه، وآت الزکات، او ورکوي زکات، والموفون، او پوره کوونکي وي بعهدهم د وعدو خپل، اذا عاهدوا، هر کله چې دی وعده وکړي، والصابرین، او صبر کوونکي، فی البأساء، په تنګ دسته کې، والضراء، په تکلیف کې، وحین البأس، او په وخت د جنگ کې. اولئک الذین، دا هغه کسان دي صدقو چې دی رښتیا وي، و اولئک، او دا کسان چې دي هم المتقون، هم دي تقوادار دي، پرهیزګار دي. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل اللهم امين. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم افرضنا وافرض محمد صلى الله عليه وسلم. زنګ د حضرت سے مشرور وفات شونه جنازه ولس بجې مشر داغینه مشر خوري خشت عالم او پرهیزګار انسانو نیک انسانو دعا وته کې چې الله مغفرت نصیب، الله درجات بلند کی، الله دې وسره احسان وکي، پسماندگانو ته الله صبر جمیل نصیب کی، د حضرت سے په عمر کې علم کې تقوا کې فیض کې د الله ډېر برکت پیدا کی، دا خانقاه دې الله ټول مرودان او آباد اوسات مونږ دې الله فیض یاب او فیض رسان کی. وصلی الله تعالی. جزاک الله خدای خوشاله.